دا خو باسواده قشر د قدرمنو دوستانو په ښه دا پای د پټرول ده. او ډېر ښه ډېر ښه. پای د پټرول ده. او دا د پټرول ده. ګورې دوستانو سیټول دي د پیلسي په سیستم باندې دي، یعنې نمره ورکول کېږي او د همغه نمرې په اندازه باندې تیل هغه ته ورکول کېږي موټرو ته. مثال سره رقم اچوي 500 روپۍ هو هغه نمره ورکوي بیا تیل ورته اچول کېږي. او اوس یې بېرته صفر کړه. Si quieres saber si. اوتومات اوتومات ځکه ته زم بلې ډېر مننه له تا نه. دا هغه قدرمنو دوستانو په خروارو ګوړې دي چې دا د افغانستان څلور د سولاد څه کوي چې هند پاکستان تب سے ګوړه په ګاډي ورتلای شي. السلام علیکم ورور. شربتونه خو به ډېر ولایتونو کې او په ډېره چکچکلي دا ولید زه داسې زه په کارخانه د ګاډۍ کې شربت چکم او دې شربت په دغه غړپ باندې قدرمنو دوستانو نشستومه. دې حالاتو کې پخېږي او په دغه وخت کې دا پوخ شو. د هغې ځای نه بیا راچو دې اترې ته، دې ته اتره وایي. دې اترې ته چې کله راواچو بیا دلته پکې رمبي وښو چې دغه یخه شي او بیا د هغې نه بعد دې نه ګوړه جوړوو. اقرار راځي. ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو دغه لارې کې یو چا راته ویلي وای که تاسې غواړئ چې یو ښه خپرونه ولري هغه ته الماس د تیلو ټانک ته لاړ شئ چې هلته ټول امکانات دي. نو ماشاءالله چې دغه اقرار راځي خو تریخی نو ماشاءالله ما هم دغه اقرار راځي بس ولې یو غټ سړی یو لوګی وي یو ورور یا بنکول به وي اقرار راځي خو ماشاءالله ځوان دوستان هغې نه منفي کوم. مثال که 500 کیلو ودي 1000 کیلو ودي 400 کیلوګانې ودي یعنې اقرار راځي سره به کومه کمپیوټر راغلی نه وي نو نه سلام شو نه مجاز کوي. ورته سلام درځه نه د عبدو بچینا د ما سلامونه دې دته وړاندې یم د تاسو سلامونه پیسې واجمن باندې حاجی صاحب اجمل سلامونه د تا ته الله دې ژوندی لره ستا خپل وطن کې په خپل ولایت کې داسې لوی سرمایه ګزاري کړې ده چې یقین وکړه یعنې د موږ سال در باندې جګ شو. بسم الله الرحمن الرحیم دی روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مارکلی کوم. خوشحاله یم چې زه ته به مزه یو ځل بیا یو راپور یا د گزارش په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې قدرمنو دوستانو نن راغلی یم د لغمان ګل سمسور ولایت سرخکان ساحې ته. دغه جای د قدرمنو دوستانو سیوه لاره تللې ده ننګرهار ته، بله لاره تللې ده لغمان ته او بله لاره تللې ده کومې خوا ته کابل خوا ته. په دغه چارهیي کې دلته یو ډېر ښایسته پمپ سټیشن ما ولیدلی چې د حاجي صاحب عتیق الله عبدالرحیمزي ټانک هم نمونه نیولی د غواړو قدرمنو دوستانو په دې خپرونه کې شروع دی گزارش همدغه ټانک تاسو ته در وښیو وګورو چې دلته به کوم امکانات او سهولتونه د مسافرو ډریورانو او بالاخره د سیمې خلکو ته برابر کړي دي. نو زیاتې خبرې نه کوم هغو دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې د یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره وګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکي شیر کړي ډېره مننه دوستانو. مرشد صاحب هغه مخامخ ماشاءالله څومره ښایسته کاري. السلام علیکم سلام صفي خیرات خیري خیري علامات خیر خیرات ته مهرباني وکړه لاړ بس وا کټو کې به قدرمنو دوستانو لغماني کټونه دي یو خوندور کټ وټه ښه دلته چې ته راځې په هره ډیره هره سیمه هر راځه اوس دی خانه دلته کټونه دي راځه دلته راځه تو تک سباته چې دا کټونه دا وای او ته ما شقي زونده چې ته راځې
قدرمنو دوستانو مشرقي سیند ته چې راځي لوبیانو ننګرهاري لغماني کونړي کټونو مخې ته راځي اوس به منشي صاحب یو مهرباني وکړي چېرته کښېنې کوم ځای دی تا ده راځه دغه چې کښېنسه دا رڼا دی مخې ته باندې ګوډ بس ګا جناب منشي صاحب څنګه یې صادقه د خیر لپاره د قراري ده څنګه مبارکه چېرې لري ماشاءالله دا تیلو بوی به په تا باندې ښه لګېږي دا بعضې په هوټلو کې بعضې هوټلداران که په دغه خپل بوی باندې ماړوي ته به په تیلو قدرمنو دوستانو چې دغسې یو کډو باندې کښېنئ او بیا همدالته مخې ته ګوړی شي او شین چای ښایسته خوند به وکړي نه بازار نشي خلک نه ډوډۍ نه خورو ډېر ډېر مننه نوم مبارک اولاد شي ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو عبدالرزاق یو دروند قوم ده چې موږ ډېر وخت سره تېر کړی ده نو دا راته وایي چې دغه کار کې څومره وخت کېږي او دلته د شپې صفت باندې دلته کار کوي مدیر صاحب د کار ګټو او هغه ښه امکانات چې دلته موجود دي لږ موږ ته معلومات ګټه لري کوم خپل وخت د ساعت باندې کله ګټه کې کله څه سره کله کارو کې جنس کو جنس برابر چې دا ماغه وچلې خلک درنه خوشاله مشتري او تاسو دا کار کړی ده موږ دا هر وخت چې پریک تیل راوړو پټرول نه ورته راوړو او ته غاز سره دا غاز راوړو له راتان راوړو نه هرات نه راوړو راتان غاز د بوی کوي ماشاءالله ماشاءالله رشکو والا او د مشتریان سو مجموعه سو پایې لري مجموعه لري د دوه غاز لري درې د ډیزل دي دوه د پټرول انشاءالله کفایت کیږي د دې مسیر د لغمان او د ننګرهار او د نورستان او د کابل په دغه لاین سیستم موټر دي نو چې دلته کوی چې تاسې جواب یې نو موږ جواب یې دلته موږ د درېدلو ځای انتظامات هم کړي دا غټ موټر د لغمان د خلکو غټ موټر د زیات دي ټول دلته ضروري دا ځا ټوله ډکه راوځي سل متر چې چې ټول موټر یې ختم هغې ختم جماعت ته لرو د لمانځه لپاره جماعت لرو او نرخونه هغه د کومې ادارې لخوا ټاکل کېږي نرخونه فعلا د پخوا مجلات دي بیا ډېر دا ټاکل کېدل اوس د کابل مرکزي ادارې نه ټاکل کېږي تاسو د نرخ د نرخونه ورکول کېږي په هر وخت او ټیم سره د تیلو د استقلال د تیلو د کیفیت د پایو د چک کومې ادارې راځي دلته تاسې کنټرول د چک لپاره هغه راځي څو د نثارات او د لغمان مدیریت ماشاءالله هر وخت راځي ټیم په ټیم پرې نه استفاد د لغمان راځي تیل کوم تیل خو د تیل د هغه نه راځي د هرات نه راځي هراتان نه راځي او د هغه نه راځي ډېر ولایتونه تیل راځي یعنی تاسې ذخایر لري که کافي ذخایر لرو چې د خپل مشکلات ته مخ یعنی شپږو میاشتو پورې چې تیل مثال تاسې ته ضرور خوا د افغانستان رانیسي تاسې ډېر تیل به لري امکان ولري ماشاءالله ماشاءالله په کانداري کې څه شی ډېر مهم دي هغه مهمه خبرې دا دي چې جنس صحیح جنس ډېر قدرمنو دوستانو مخکې له دې نه چې چای راسي چای به خدا صوت راسي راځه به لاړ به سو مدیر صاحب به موږ سره لاړ شي دغه پایې به له لیسې دغه وکړي دا به یې پکار دی خپرونې اخري برخې نو موږ سره واوسئ دوستانو د لغمان ډېر خواږه خلک ډېر انسانیت او اخلاق ټول شان لري د لغمان خلک دا خو باسواده قشر د قدرمنو دوستانو په خو دا پای د پټرول ده او ډېر ښه ډېر ښه دا د پټرول ده او دا د پټرول ده ګورئ دوستانو سیټول دي د پیلسي په سیستم باندې دي یعنی نمره ورکول کېږي او د همغه نمرې په اندازه باندې تیل هغه ته ورکول کېږي موټرو ته ښه مدیر صاحب دا هم د پټرول پای ده محدوده پای ده دومه پایه ده دا د پټرولو ده دا نو هغه اول درجه تیل تاسې خلکو ته ورکوئ مشتریانو ته ناودو په نامه تیل دی تاسې هغه اداره یې نو اشاته څو کوټې لري هلته 3 کوټې لرو 3 کوټې کفایت کوي نو بس د بیخي زیاتې دي یعنې هغه ډریوران چې د شپې لخوا بې خوبه سي دلته کوی سي استراحت وکړي اتاق لري ورته هر څه ورته مکمل هغه لرو ډېر
ډیر ښه ډیر ښه نور هغه د پیلجي هغه پیلجي ورته وایي پیلجي ورته وایي خدا پاک پای دا دا یا ډیر ښه او هغه څوک دا مسؤل چیرې ده راسه ماما تاسو سره خو مخکې موږ سړي پسې وکړله دا راته وایه چې دغه ال پي جي چې تاسې اچوئ لکه مشکلات به ډېر لري که نه کله کله وایي د سړي لاس هغه ونی خامخا مشکلات خو ستا دي نو زه خو مې پرې زول کړی نه انشاءالله نه تعالی تر اوسه خو انشاءالله بچي او توپانچه څنګه رسې که هغې زو کې خپله جوړوی سي او انشاءالله خپله پرې کوشش کوو اول خو خپله جوړو بیا که نه وي مستري ورته راولو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ښه مدیر صاحب دا ډیزاین پروشات څنګه دي پروشات ښه دي الحمدلله یعنی خپل وخت سره کېږي یعنی هغه څه شی سي خدای موږ ته راکړي رزق پکې هغه راته رسېږي رسیږي ډېر ښه ډېر اندازه یې معلومه نه ده کله ښکته یا کله پورته او په د پرونو د نن د نرخ تر ما څه تفاوت راغلی ده نن په بل پرون نرخ 75 روپۍ نن د 4 روپۍ ډیزل دي آخلا او غاز یو روپۍ کته سی و 50 او پټرول 2 او 1 پرون 2 او نن 1 یعنی په دې معنا چې د ټانګ والا ګټه نشته نو وخت نرخ معلوم نه ده نو وخت یې رہی کله کته سی کله پورته سی او بعضې خلکو ویل وایي دا نرخ جګ شي موږ به ګټه وسي تاسې خو تاوان کوئ دې خاطر چې بیا خو دا څه وخت دا تیل به بیا تاسو ته پیدا کېږي نه راځي نه دنیا کاروبار ده کاروبار کې ګټه او تاوان څه ده یعنی تاسې ته دردسر نه ده نو نو موږ ته د سر نه کله به ګټي کله به بیلې کنده تجارت ده چې دایم ګټه وکړي دا خو حرامه ده او ښه ګټه تاوان پکې شته آخري برخه دا د هغه ته ډیزل هم درکې دا پای درې ډیزل ودی دا د ډیزل ودی دا درې پای ډیزل ودی څنګه خپل حاجي صاحب عتیق الله عبدالرحیم دلته په تاسې باندې ګرځي نه یار هغه خپل کور کې دلته کله کله راځي کله نه او ټول مسؤلیت تاسې ته سپارل شوی ده ته یو بل موږ سره شریک د مختار حاجي مختار په نامه یادېږي هغه د شپې لخوا هم تاسې هغه لري وظیفه لري یعنی او د شپې لخوا دوکانداري کوئ دوه کسان چوکیدار او یو پایچی لري ټول یعنی بیداري ښه بیدار شپه ورځ بیدار ډېر ښه ډېر ښه او هغه څنګه ده امنیتي وضعیت څنګه ده امنیتي وضعیت نه خو بیخي خوشحاله یم امنیتي په امارات کې راغلی بیخي امنیت مو سره پوره هغه سره غصبه و به پخوا تاسې دلته د شپې دوکانداري کوئ نه سوی اوس باید شپه ورځ تاسې فعال اوس بیخي نه په بېغمه دی امنیت امارات راتګ سره امنیت بیخي صحیح اوضاع او د قمنداني امنیت هغه لغمان په تاسې باندې ګرځي نو پولیس ګزمې لري ټول ګرځي هلته قمنداني هغه لري په اول افضل لري او دلته شارع یو کنډک ده لږ نه موږ ښه راځي دلته د وطن دایم هغه کوي دا د پیلسي سیستم ده نو دلته نمره ورکول کېږي د هغه د پیسو په اندازه باندې تیل ورکول کېږي تفاوت راغلی نه ده تر اوسه پورې یعنی هغه مقدار چې تاسې ورته وایي هماغه مقدار پوره ورکوي هغه مقدار پوره ورکوي نه کته کوي نه پورته کوي پوره وزن پوره لیټر ورکوي د آینده لپاره څه پلانونه لري چې د ټانک د لا ښایست د ټانک د لا قوت لپاره حاجي صاحب عبدالرحیم څه پلان لري یا نه ولې نه لري هر سړی پلان لري او غریبي وکړي پلان لري چې کوم نور هم دغه کې جوړ کړي سنټر برابر کړي د ځمکې دغه لانټر وچی ځمکې دې موږ پلان نه نو او پلان لري هر پلان نه لري قراري د تا نوم چیرې ده عبدالمطلب خوشحاله په خپله وظیفه کې دلته د حاجي صاحب لخوا تاسې په خپل وخت و زمان یعنی دلته نازول کېږي معاش هم د تاسې درکوي معاشاتو نه راځي لږ وظیفې نه راځي څه څه وظیفه تاسې ته په درکوي نو هماغه وظیفه اجرا کېږي دا کومه بیه ده د ځان یو 500 روپۍ تیل واچوم مثال سره ښه باچوي 500 روپۍ هو هغه نمره ورکوي بیا تیل ورته اچول کېږي او اوس یې بېرته صفر که سکیر صفر سي اوتومات ډېره مننه له تا نه ځه اوس به لاړ شو چي ته که نه وبه ګورو چې د تا د ګوړې چي خوند څنګه ده که نه ډوډۍ خو خوړی نه سو دې له خاطره ماړی وو راځه چې دا چا خو لږ وچکو سره که نه شین چای د ګوړې چي دلته ګاڼې هم ډېرې جوړې شوي دي اوس په لغمان کې دلته ګلان نه دلته راغلي ګاڼې ټول ډېر قدرمنو دوستانو حاجي صاحب عطاالله سره خو ډېرې ښې خوږې خبرې مو کړې دي دغه د ماشاءالله دا دی د لغمان خوږک ګوړه او د یو شین چای
بالکل تیار برابر دي تر اوسه کېنه تر اوسه دغه یو مینه راغلې وه زما په شین چې باندې او د لغمان په ګوړې باندې د مېلمستیا زه عملاً درته وګورم چې دا ګوړه څنګه ګوړه ده وراره ته رامخکې شه د مېلمستیا د واده مېلمستیا لافې وهلی نه سم خو په مینه کې به مې کمای وای نه وي دا راتاو کړه دا موږ ته مخامخ نه داسې په هغه راتاو کړه دا باندې اوس پیز راتاو کړه د دوستانو د لغمان موږ خو د لغمان ګوړې خوړلي دي چې داسې ګوره په لغمانیانو باندې تیز ګوړې شکه والا جکه دا چا ورته تازه یې که شین چا ګوره اصل چې چا ده موږ هغه بعضې جعلي چایونه لیدلي ول دوستانو چې هغه چایونه تک شین رنګ لري دي هغه کې کیمیاوي مواد ګډې ده دا کوم نړیوال دی نه دلته مې مېلمه راغلی دی، موږ یو ډېر مقبول سړی ده او ډېر داسې په اقتصاد برابر سړی ده او راغی دا د اوسپنې راځه وروره راځه سلام علیکم سلام علیکم څنګه سي څنګه سي تاسو الحمدلله ته په خواږه ژبه خپل ځان لیدو کې توګه زنه او چې دا کاروبار کې نوم یې عبدالمتین تیګړیوال دی لغمان ولایت د ترګړو کلی تیرګړې یو قدرمنو دا تیرګړې په هغه نوم مې داسې خوښې داسې ما ته به لاړم په خولو به مې تیرګړی وایه دا مرته مې تېرې ما به دا ایوسې ورته وایم چې ولا چېرې دا مالپله دا تیرګړي چېرې یا دلته څنګه راکېږ شوې اوس هم دغلته اوسېږم او همدلته ډریور یم او دغه عطاالله ماما سره کله کله راځم همدلته ګپشپ لګوم ورسره ډریور سره کوم ډریور یې سواري وړي سواري وړم افغانه راوړم کله دربه شي کله خالي شي کله همداسې ځم راځم مقصد ورځ تېرول دي نو څنګه هغه ګني پاک سوي دي او ګني ښه دي ګني خو په سغرود کې هغه کې ده څه نومي کامه کې ده خو په لغمان کې دې وخت کې ښه ګلپیان دي هغه ده څه نومېږي نور شیان میوه بعد د نوم وتلی جواریا پخته شوه دانې جواري ته وخت پاتې ده انشاءالله میاشت جواري وځي شین موټر په شګو کې او شین موټر په شګو کې پنچر ده موږ ته ځانې راکړي واده ده کړی ده انشاءالله واده مې کړی ده څو بچي لري انشاءالله 12 ماشومان مې دي ماشاءالله یا مزار کور بوستان ته او شته د لغمان کې شته مزار کوم ځای د کوم کلي ده مرکز کې ده د بغلا کې د بغلا کې د چا زوی و د چا زوی هغه احمد زاهد پلار نه راځي راته صدراعظم پلار څه صدراعظم صدراعظم ظاهر خان خپل احمد زاهد نومېده او د بغلا کې ژوند په کابل کې دا راته وایي څنګه د امنیتي وضعیت دلته ماشاءالله ښه امنیت ده چې چېرته ځې او چېرته راځې څوک تا سره کار غرض نه دی د لغمان امنیه قمدانۍ پرسونل ګزمې لري هغه لري چې پنټونه لري ګزمې لري چې پین لري او د اجازې نه څوک یو کار نشي کولی چې انسان سره کار وکړي د امنیت نه او د امارت نه موږ ډېر زیات خوشحاله د بیا رغونې چارې روانې دي نه دا ډېره مهمه خبره ده دې خاطر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کار روان ده په لغمان کې ماشاءالله مخکې له مخکې روان ده هر چېرته چې وګورې کارونه روان دي کاروالي څنګه ده په قوت کې ده او ماشاءالله ښه خدمت کوي نارنج ماټي پکې سوي دي شته ده نارنج هم چا باغ ته لاړ شي په ماټي وخورو مالټې هم شته ده لغمان کې ماشاءالله ګلخانې دي چې هر چېرته لاړ شي ماټي څنګه ماټي پخوا به ویل وای ګل د نارنج د ننګرهار اوس به های ګل د نارنج د شین لغمان هر وخت زه حاجي صاحب اتیق چیرته ده حاجي صاحب اتیق چیرته ده حاجي صاحب اتیق شته ده همدلته ده ورتلای شو لیدای او هر وخت چې زه تاسو خدمت کوم انشاءالله چای به تاسو ته ورکړي ډېرې کې به کېنې ګپشپ هم تاسو ته په دې برخه کې د لغمان یو شعر وایم که تاسو اجازه یې زه اجازه موږ همدغه لپاره تا ته ناست یو چې دا سړی وایي جانانه راشه خپل زړګي ته ځمه او د شین لغمان مازدیګري ته ځمه جیګ جیګ نختر ښایسته باغونه لري ساړه چینې ګرم ګودرونه لري او که تا خوښې جانانه ملنګي ته ځمه او د شین لغمان مازدیګري ته ځمه تاسو باز ماما چیرته ده کله کابل کله مزار ته ځمه او د ننګرهار د ګلهار ته ځمه وطن جوړیږي آبادي ته ځمه او د شین لغمان مازدیګري ته ځمه
کابل څخه چې موږ راغلي یو نو اوس فعلا چېرته راورسېدلو د سرخکانو پلس راسي یعنې د لغمان او د کابل او بالاخره د ننګرهار تقاطع کېږي هغه مرکزي سهار دلته د حاجي صاحب عبدالقادر و د حاجي صاحب قادر ګاډۍ ته راغلي وو د حاجي صاحب قادر کاموال ګاډۍ ته راغلي بیا ګاډۍ ته راغلي وو چې دلته دوی عملا ګوړه تولیدي وړکۍ کوچنۍ کارخانه ده په دې کې به د ما په نظر یو ښه سهولت یې دې خاطره چې پخوا به خلکو د ګوړې له خاطره کامې ته تلل لرې لرې مزلونه به کول اوس دا د لارې په اوږدو کې د کابلي ښاریانو د څلور دېرش ولایتونو خلک په اسانه کولی شي چې له دې ځای نه ګوړه واخلي ښه تازه رېفرش ګوړه او بس خپلو کورو ته یې یوسي نورې خبرې نه کوم ولاړ به سو یې نن هغه ته ګاڼۍ ته یا کارخانې ته وګورو چې مسؤلیت څه خبرې لري دوی څه رقم دا ګاڼۍ تولیدي څومره پاکي دلته مد نظر نیول شوې ده او آیا د دې ګوړو ګټه انسان ته چیرې ده دا ګټو باندې که دوی پېدل دا به موږ ته وایي موږ سره اوسئ درمانو دوستانو ماشاءالله ماشاءالله ګوره څه ښایسته کار شوی ده واه 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 دا د قدرمنو دوستانو په خروارو ګوړې دي چې دا د افغانستان څلور د سولات څه کوي چې هند و پاکستان تب سے گوڑا پکاری ورتلائی سی السلام علیکم ورورا سنگه خیر خیر دا قراری دا خیری علام علیکم السلام علیکم ورورا سلام سکی خیر دا قراری دا خیری مشهر چیره دا تا ماشاءالله قدرمن دوستانو د کامی گوڑا چیر در آغلی دا سرخکانو پل در آغلی دا سرخکانو پل دیتا وی وخلا یاد وتلی قدرمن دوستانو یو کال کیږي سره آغلی نیم دی پات اره تزانی دو کتو پیسنه زما نوم بشرمل دی د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اوسېدل ډېر ښه بشرمل صاحب تاسې څنګه وتوانېدلې یا دا څنګه دغه تاسې ته دغه فکر پیدا شو چې هغه ګاڼۍ له هغه نه انتقال کړي کامې نه او دلته سرخکانو ساحې ته د لغمان ساحې ته دغه ګاڼۍ راورسوي ګاڼۍ خو پخوا نه کامه کې وي خو دې ځای ته خو دغه 15 کاله کېږي چې موږ ګاڼۍ ماشاءالله قدرمنو دوستانو باور وکړئ په دغه لاره کته پورته سوی یم مګر ما دا متوجه سوی نه یم تاسې کارخانې باندې دغه دیګی دی چې دا شیروانه دا خو شربت دی دغه پخېږي او چې پوخ شي بیا یې دلته راچوي د څه شي شربت ده د ګنو د ګنیو شربت ده کیا د ګنیو له شربت نه ګوړه جوړېږي بېشکه والا دغه ګوړه به هم د تاسې ګوړې یا د تاسې تولید وي بېشکه قدرمنو دوستانو ګرمه توده سخته خوندوره جوړه کړې ده یو سکه پکې وکړه زموږ د وطن تولید ده د وطن تولید خپل تولید هغه یو هغه ده شعر ده کمرمین هغه شعر چیه ده نوم یې چیه ده د هغو د مېلمستیا وایي لاپې وهلی نه سمه خو په مینه کې به مې کمای نه وي میوهداره ګوړه هم لري دوستانو مکه سره چهارمغز به کې اګاډي دا چهارمغز دي چهارمغز دي ادرک لاچي کنځلې کوپره کېنه دا بادام دي بي زردالو زړې ادرک لاچي کنځلې کوپره او چهارمغز پلي دا ټول پکې یعنې دا هغه ګوړه ده چې ترکیبي ده بالکل لکه هغه کې چې وایي یوناني او شپږو قلمه مواد پکې یعنې دا که سړی وخوري امکان لري چې هغه مشکلات یې د قوت کمی دغه مشکلات هم زیاتې خالص ګنیم دی او مواد پکې پوره دي او فرق چیه ده په قیمت کې فرق چیه ده او په جوړولو کې فرق چیه ده یعنې دې کې به خواري ډېره کېږي دې کې خامخا خواري هم ډېره کېږي مصرف پې زیات راځي دغه دا فرمایش تاسو درکول فرمایش دا خو موږ دکاندارۍ ته جوړه کړې خرڅولو ته او خلک راځي هغې لکه خپل مواد راوړي هغه د هم جوړو دا 1 کیلو په څو تمامېږي دلته تاسې ته څو خرڅوي ډېره بخښنه غواړم دا موږ 250 روپۍ خرڅو کیلو 250 او نور کیلو هغه نور کیلو 90 روپۍ دی من 600 او 550 قدرمنو دوستانو یقین وکړه په کامې کې به په دې بیه پیدا کېږي نو خو دلته دوی ماشاءالله داسې زړورتیا داسې یو د مشتری لپاره څوک اخلي خریداران خو یې دغه عوام دي او زیات دکانداران دي د غټیو والا دوی راځي اخلي دکاندارۍ دپاره یې وړي کورونو ته خلک وړي ایسته د لرې ولایتونو نه خلک راځي اما چکر ته هم راشي او ګوړه هم ځان سره یوسي
تاسې به دغه ګوړه سي فرمایشي تاسې جوړوئ دې کې به یوه بله مهمه خبره هم دا وي چې تاسې به ولایتونو ته هم لیږئ او مثال یو نفر درته وایي 20 منه ګوړه راولېږه مزار ته او دا واتساپ دا کار باندې مو کړی ده؟ یو ډیلیوري کوو ماشاءالله پیسې تاسې ته حواله کېږي که تاسې اعتماد پرې کوئ نو پیسې مواله کوي یا ډریور ته ورکړي او یا واله ورکړي لېږلي دې حکومت لخوا څومره دلته تاسې ته یعنې ازادي ده چې دې خاطر تاسې مړي اعلان پیسې پیدا کوي کومې ادارې په تاسې باندې ګرځي د تاسې والا راځي د روغتیا ساتنې والا هم راځي دلته د پاکۍ دپاره هم خپل نظر کوي دلته دا ټول به راشي تاسې راځي و ګوره قدرمنو دوستانو ماشاءالله ګورئ دا جعلي خولې په سر کړی دی چې دې ویښتانه کې ونیسي په ګوړې کې یا په هغه کې په شربت کې پاکي صفایي ټول شیان به مد نظر نیسي انشاءالله دا خو هغې هم راځي ګورې موږ خپل هم نظافت خو د ایمان یو یعنې تاسې فلټرونه لري چې دغه ماشین نه چې ګوړه راځي دلته دا هلته یو ځل فلټر کېږي دا پسې به 3 ګنټې اور لګېدلی دا به چې کله خیرې جګ شي خیرې ګوره هغه دی کې ته خیرې او یعنې پاکي او صفایي ته د ډېر هغه متوجه ته هغه ورېرونو ته لږ وظیفه ورکړه چې موږ ته دغه هغه وکړي کار وکړي راته عمله چیکې کوي ځه دا خو اوس وظیفه ورکړه اور ورپسې او دا یعنې اوس په کلاس کې نه وي دا باید دا تقریبا چې 2-2.5 ساعته او هغه ورته دغه د سون مواد کومه سون مواد دغه کم غني پوک چې دی غني شربت وځي هغه تش پوک پاتې کېږي هغه وچوو لوښی راوړو یا ټانټي وي یا جنجر داسې ښه ګوړه او جعلي ګوړه موږ څنګه پېژندی شو دغه راته ووایه دغه ډېره مهمه خبره ده ښه ګوړه خو خالص ګوړه خو دلته معلومیږي هر سړی پېژني او هغه کومه جعلي ګوړه چې دا نو هغه بوره پکې اچول کېږي یا شګرین اچول کېږي هغه خو وړاندې نه هر سړی پېژندلی شي تاسې پېژندی شئ یعنې او معلومیږي ډېر ښه پیغام د خپلو هېوادوالو ته خلک چې غواړي چې له تاسې نه ګوړه واخلي دوی ته پیغام چې خپله وټساپ شماره دې ووایه هغه خلکو ته دغه پیغام دی چې اوس خو د پاکستان نه هغه ګوړه هم نشته بنده شوې ده چې هغه ګوړه به راتله په بورې چې هغه میاشتو به ځنډېدلې ګوړې وي اوس نو دغه دی الحمدلله موږ خپل تولید لرو تازه نو هر هېوادوال کولی شي چې راشي او تازه ګوړه یوسي ملغلې اوس جوړه شوې بل هم کامه کې ده په قندارو کې د قاري نظر په نوم ده او دا د عبدالقادر په نوم ده دا کوم ادرس ده ادرس سرخکانو چوک ته نارسیده ښي لاس ته او چپ لاس ته دغه 3 پایې چې دي ډېر سلام علیکم وعلیکم السلام خلاري ده خیرت دی دا غرور دا غنې دی غنې دې نه راځي دا غنې شو راځه دغه ماشین شو دغه ماشین ته وباسي او دغه د دې به د ذخیره درادي د جمع کیږي به د دې جن دو دغه تر راځه د هغه ذخیره نه به دې کړي دره خوشی کو چې کله دغه پوښ شو موږ د اندازه لګي چې دغه اوس په دې حالات کې پخېږي او په دغه وخت کې دا پوښ شو دغه ځینې به راچو دی اترې ته دې ته اتره وایي دی اترې ته چې کله راواچو به دلته پکې رمبي وخو چې دغه یخه شي او بیا د هغې نه بعد دې نه ګوړه جوړو او ګوړه جوړېږي دغه ته او دې ته کړی وایي کړی ته راځي چې کړی کې دا پوښ شو بیا دغه 3 ساعته وخت نیسي یو کړی 3 ساعته وخت نیسي بیا دا چې کله سانچق شو بیا هغه سانچق راغلو دې اترې ته راچو دې ته اتره وایي اتره کې بیا دې کې رمبي وهو هغه رمبي پکې وهو چې دغه یخه چې کله یخه شوه بعد هغې نه بیا دغه چکیو ته جوړېږي او چکۍ ته جوړو بعد دې نور د آخري مرحله نه دغه یو 20 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد دا راوځي او نور د خیره سره ګوړه تیاره
ولې نه په دواړه سترګو په دواړه سترګو به وګورې. دا راته ووایه چې په دغه حالت کې چې دغه خوږېږي دغه دې خوږېدا په وخت کې دلته تاسې شیونه وسولوی نه شي. دې نه ولې نه دې نه اوله اصل وځي اصل پسې بیا سانچق وځي سانچق پسې بیا ګوړه شو. هغه مزهداره برخې کومه رسیانې ډېر قیمت د دې ورزش کوي هغه اصل دی اصل دی چې بیا هغه ډېر ښایسته خوند کوي. نو فلحال خو نشته و د اصل د تیارېدو حالات کې دی دا و د اصل د تیارېدو حالات کې دی دا بیا په هغه دغه باندې طرف لسانسۍ باندې هغه ده او دغه اصل دی او دغه اصل دی دا به د ډبو کې ما چې خلک بعض شوقیان دی چې هغې وړي کورو ته بیا سبۍ کې چای سره خوري نو ډېر یو ښایسته خوند او یو مزه ولې نه به هر وخت تاسو خدمت کې دی او تاسو وړلی شي. دغه اول نمبر چې دی دغه زموږ یو کاریګر دی چې دا موږ ته دلته کار کوي او دغه زیارمل نومیږي زیارمل او دا موږ سره دلته کار کوي او دغه چې دی دا مې زوی دی دا بیا د بیرو او دغه زیارمل نومیږي دا د کامې ولسوالۍ دی. د موږ سره تقریبا شته دغه 2 کلنه تجربه لري دغه هلکان موږ سره. تواب مزی عملا د مایک ته مې ځان نږدې کړی ده عملا تواب مزی د ګوړې شربت څښي. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو ما شربتونه خو به ډېر ولایتونو کې او په ډېرو ځایو کې څښلي دا اولین ځل ده چې زه په کارخانه د ګاډۍ کې شربت څښم او دې شربت په دغه غړپ باندې قدرمنو دوستانو نشستومه. شکر دی شکر دی د هر یو موږ سره خپل همکاري کړې ده په د خدای دی او زموږ شکر دی ښه ښایسته کار روان دی ماشاءالله. زموږ سره د ښاروالۍ د خوا نه ښه پوره همکاري کړې ده محیط عزیز والا هم ښه پوره همکاري کړې ده کور دې ودانې هغه زموږ اصلاحات او هر څه د دوی د خوا نه کتل شوي دي او دغه برابر کړي دي. چې دغه دولت چې موږ سره نور هم د دې سره د کومکو کې او د دې موږ نور هم تجویز کړي انشاءالله د ډېرې به دغه جوړې شي چې دغه ساحه پرې ښه ښکاره شي او دغه د یو د عزت دپاره یو د خوند دپاره به خلک د نورو ولایتونو نه راځي او د دې ننداره به کوي. الله دې بخښه زما په دغه اور مې وظیفه ده دې ته خس وایي پوږ وایي پوږ ګنو خس واو دې ته زه پوږ وایم یاره ډېر استعمالېږي پکې واو داسې استعمالېږي ښه پکې ګرمې وه واو واو ماش راکوي 3 وخته ډوډۍ او ماش هم راکوي. قدر کمول غاڼۍ ده دغه ده دا د خلاسته ده د جلال آباد ته چې یو ځای چپ لاسته ده ډېر ښه دا هم د عبدالقادر کمول هغه ده د عبدالقادر کمول ډېر ښه دا ورسته تکړه خلک دي او دا هم عین په ستاندارد غوندې جوړه سوې ده که نه عین شیپ که نه دا یې دومره څانګه ده.
او کوچني واورې دغسې رژه د اصل نیت پکې روان سره نږدې چې اصل دیواله دغه وخت د اصل به یې وسولی باندې د کلي کلي اوس په موږ اصل وکړي دا اصل وي دوستانو اصل به تاسې لیدلي نه ول په دې مشرقي ځینو خلکو اصل لیدلي دي خو تواب احمدزي او د ما کمرمین دا اصل لیدلي نه ول دا اصل به اوس موږ عملا ګورو او دا ډبې کې موږ تاچیودانو شپه ورځ په د مسافرات کې چکوي بیا ګټه به بیا چکوي مشره ګټه یې چکوي ده په ساعته دغه دغه اصل وي د انرژي ده ټوله انرژي ده یعنې دوه هغه دې ډک کړله دوه ډبي دغه شاګردانو به هغه خوري کله کله د اصل اجازه لري ماشاءالله وګوره د اصل خولې لږې دغسې چاپ شوي دي ګرد ګرد شوي دي ماشاءالله وګورئ غومبورې کړي دي دا دی ماشاءالله خوانو دغه ګوړې او اصل یې خولې لږې ده ماشاءالله وګوره مخکې ترخي پیدا شوې ده غومبورې کړي دي خپل کاروبار نه حلال رزق ته یو بلې ډوډۍ پیدا کړي او خوشحال یو غومبورې وکړي د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو بیا هم سلامونه او نیکې هیلې خدای وکړي چې تر اوسه پورې چې زموږ خپرونې مطالب تاسې ولیدل تاسې ورته خوند اخیستلی اوس راغللو موږ راورسېدلو چېرته ښکلي کونړ ولایت ته دا د چغسرای هغه لمنې دي یعنې د مرکز لمنې دي او دلته موږ داسې یو ټانک باندې مخامخ شو چې تقریبا اته نیمې بجې د شپې دي په دغه شپه کې د الماس په نوم باندې یو ټانک د تیلو داسې فعاله چراغان او داسې واقعیت چې د الماس خو د رڼا لري نو دلته به وګورو چې په دغه ټانک کې د واقعا د دغه الماس غوندې دوی خدمات نه لري که نه لري د دوی پاکي څنګه ده صفایي څنګه ده د دوی د تیلو سقلت څنګه ده تیل که باکیفیته تیل دي که نه دي دوی هغه د استندردونو له مخې چې دوی ته د انحصاراتو لخوا دوی ته هغه ورکول شوي دي هغه پلانونه د همغه مطابق دوی دا خدمات برابر کړي دي یا نه لاړ به سو مسؤلینو تاسې مسؤلین چېرته دي بالغ نه به راسو په پایو باندې به ګرځو موږ سره اوسو د الماس د تیلو پمپ سټیشن چې ده دا د ما په نظر له لرې نه خو داسې استندردونو ښکاري نو اوس موږ ګرځو چې دلته به غیر استاندارد خدا نخواسته پیدا نه شي خو چې چې بس وای په دې کې هوا په کاسې کې راوځي ډبرو ډوډۍ ته ناستې قدرمنو دوستانو اته نیمې بجې د شپې دي خلک په شپږو بجو السلام علیکم ستړی مه شئ خیر ښه ده تراویح ده تاسو ډوډۍ خورئ الله خوشحاله لره موږ ډوډۍ نه خورو موږ ډوډۍ بیا بل وخت قدرمن السلام علیکم وعلیکم السلام اقرار راځي ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو دوستانو دغه لارې کې یو چا راته ویلي وای که تاسې غواړئ چې یو ښه خپرونه ولري هغه ته الماس د تیلو ټانک ته لاړ شئ چې هلته ټول امکانات دي نو ماشاءالله چې دغه اقرار راځي خو تریخی نو ماشاءالله ما هم دغه اقرار راځي به سوری یو غټ سړی یو لوګۍ وي یو وروره یا پمپول به وي اقرار راځي خو ماشاءالله ځوان ده او دوستانو په دغه سن کې دی د ما په نظر داسې دی یو ښایسته ټانک هغه مسؤلیت یې په غاړه اخیستلی ده نو دوستانو اوس به لاړ سو هغه سره اقرار حاجي سره به دلته کښېنو چې اقرار حاجي څه خبرې لري دنه به اجازه اخلو بیا موږ خپرونه ثبتوو داسې نه کوو چې بې اجازې کار وکړو کښېنه وروره څنګه یې الله یې سلامت خپله خیر جوړ اقرار حاجي یو چا راته ویلې چې دلته که وای ورسي
د خپرونې سب کې به هم د سره همکاري کوي په کونړ کې به هم ګرځي الله مقدر یعنې قدرمن کوڅه په خلک کوڅه کلي په کلي په ولسوالۍ به دې ګرځي انشاءالله او بل به د تاسې د خپرونې سپانسر هم کوي ماشاءالله انشاءالله ولې نه ښه اوس نو خپله ځان وپېژنه اقرا راجي د کوم ځای ده د کوم ولایت ده د کوم ولسوالۍ ده او زده کړې څومره کړي دي زده کړې ډېرې مهمې دي زما نوم ایسه بقرار د کونړ ولایت مرکز استعباد اوسېدونکی یم او د کونړ ولایت سید جمال الدین افغاني د کمپیوټر پوهنځي وطن فارغ محصل ماشاءالله یعنې لوړې زده کړې هم لري ډېر ښه ډېر ښه څنګه داسې دغه ټانک باندې پېښ شوی او دا د ټانک مسله دی په غاړه اخیستلی دلیل یې چی ده دلیل یې همدا و کله چې زه زده کړې مې کولې په هغې ټایم کې زما مشر ورور چې اوس بهر د هېواد دی په امریکا کې دی هغه ټوله زمیني سازي موږ ته کړې ده او دلته نور پمپونه هم زموږ شته دي ماشاءالله او الله دې هغه عزتمن قدرمن لري ډېره خاطره سي سلام ورته وچلم همدغه ځای نه د همدغه چې نه د ما سلامونه دي ده ته وړاندې یم د تا سلامونه د پیسې واجمن باندې حاجي صاحب اجمل سلامونه د تا ته یي الله دې ژوندی لره سي تا په خپل وطن کې په خپل ولایت کې داسې لویه سرمایه‌ګزاري کړې ده چې یقین وکړه یعنې د موږ سر در باندې جګ شو همداسې ده اجمل صاحب خپله ډېر قدرمن سړی موږ په دغه لاره کې چې لاړو رفت آمد یعنې سایله موږ داسې ټانک چې د الماس مودین او الماس مو د ټانک موږ لیدلی نه ده خو باندې دې که ولیدو خو نن خو په دغه باندې پېښ همداسې ځلیږي الماس مو دی ماشاءالله نوم هم څنګه ورته انتخاب کړ او دغه نوم هم څنګه انتخاب کړ د حاجي صاحب اجمل یو زوی دی الماس په نامه باندې ماشاءالله او هغه مسافر دی بهر دی د وطنه وراره مې ده بیا هم سلامونه ورته بس بیا هم سلام جام باندې د خاص سلامونه دغه واردات له کوم ځای نه کوئ د تیلو واردات د دې خاطر تاسې خو څو ټانګه لري د دې څو ټانګونو لپاره داسې تاسې باید اول لاس هغه ولري نفتي مواد موږ ټوله سوداګانې چې دا کابل نه کوو اوس فلحال کابل نه کوو او ښه سودا کوو خراب شی نه اخلو یو روپۍ سودا ګران اخلو بېرته مشتریانو ته یو روپۍ ارزان هلته ورکوو ښه شی ورکوو خراب شی نه دخلو او د همدې علت دی چې شکر الحمدلله ښه پروشات هم لرو د الماس ټانک دغه نقشه چا اچولې ده او دغه سیستم چې تاسې یعنې هغه لوړ سیستم دلته تاسې د پنسي سیستم دلته عیار کړی ده دا د دې هغه چا در کړی پلان دا حاجي صاحب اجمل ماشاءالله یعنې دغه هغه چې چې په امریکا کې لیدلي دي ویلي چې بس هغه د حاجي صاحب اجمل اوس هم د هغه ځای نه زموږ نظارت ښه پوره کېږي کمرې هغه ارتباط به لري اوس هم کېدای شي کومه کمره به نسبه کړي چې تواب او مزه هم دې ټانک ته راغی تاریخ کې څه شی ډېر مهم دي خوی اخلاق خوی اخلاق ښه شی راوړل او کارمندان به په همدغه خوی خاصیت باندې څو نفره مجموعاً دلته کار کوي دلته اوس 8 نفر سره 8 نفر څو نفره د شپې کار کوي څو نفره 2 نفر چې دی دا موږ د شپې موږ سره کار کوي او شپږ نفر چې دا موږ سره ورځي یعنی سلیری ساعت خدمات لري سلیری ساعت یا جناب راجي تاسې ټانک کې کوم سهولتونه دلته جابجا کړي دي چې تر څو هم د ټانک محافظت وشي هم د ډریورانو او هغه د هغه مشتریانو لپاره تاسې کوم سهولتونه برابر کړي هر کله چې یو شخص ټانک جوړوي د نفټوګازو د طریقه هغه ته ورکول کېږي طرزالعمل د طرزالعمل مطابق چې موږ په خپل پام کې اوس موجوده کوم خدمات لرو او داسې ځایونه لرو ګرم اوبو یخ اوبو سیستم پکې لرو تشناب سیستم لرو ضد حریق لرو او جماعت لرو شنه ساحه لرو په معیاري کېدو دپاره چت اتاقونه هر څه موږ لرو ماشاءالله قدرمنو دوستانو ټول شیان ما په سترګو ولیدل اوس غواړو چې بیا یې هم د دې په هغه سره ملتیا لاړ شو موږ ته به پایم لږ راوښیي او بعضې مشتریان او بعضې کارمندان هم که دغلته څوک ول هغه به هم لږ وښیي څه نظر لري قدرمنو دوستانو بیا موږ سره پاتې شئ
راځي الله مرګ نه راوړي الله مرګ نه راوړي موږ یې تاسو همیشه تکلیف تاسو راشي زمونږ روان افغان ګروپ یوټیوب چینل څخه دا د ملي تجار د ملي سرمایه‌ګزارانو لپاره یو خاص چینل دی چې موږ غواړو چې د خپل هېواد تاجران تشویق کړو چې تر څو خپل هېواد کې پانګونې وکړي او چا چې پانګونې کړي دوی ته موږ سلامونه باسو دا د موږ مسلک دی راځئ زه د حرک دارو ماشاءالله دا د ضد حریق سیستم ده همدا رقیبین به نور هم لري نور هم شته دا دلته دې ودانۍ ته دا دولانې پرتې دي دلته موږ لاندې تیلو سیستمونه دولانې دلته پرتې دي نور هر یو دغه ته چې دی پایګانو ته دلته پرته ده راځه کمرمانه راځه دا وکړه دغه د پی ال سي سیستم چې دا ما درته ویلې کنه مخکې دغه پی ال سي سیستم یعنی کوم ښه والی لري نسبت په نورو هغه په پایوس سابقه وي نه لرو دغه په پرتله باندې د ښه والی ډېر زیات په ده باندې د پخواني سیستمونه چې کوم وو هغه ته به ساده جنریټر دا اوس د هر څو روپو هر څو لیټرونه چې دقیقې وخت ضایع کم لګېږي کاریګرو سرعت باندې کار کېږي سرعت باندې کار کېږي په شفافیت باندې په همغه اندازه باندې ریټ ته ښکاره معلومېږي چې ریټ څو روپۍ د اتحادیې لپاره کوم ریټ ورکړل شوی دی هر څه دا دلته پته لګېږي څو ډوله تیل درته تاسو ورکوئ چې په دوه بچي دلته اوس موږ دوه ډوله یو 90 تیل یو ډیزل یعنی همدغه د خلکو ستونزه لري نو همدغه د خلکو او هغه دلته په تاسې باندې ایاتان ګرځي ایاتان د تاسې چک کوي یو شی ورته وایي مورلاک وایي نه ده مورلاک دا چې راوږئ که نه ای والا قدرمنو دوستانو دا د ساراتو یعنې مورلاکونه دي یو هر میټر ته لس دانې مورلاکې پرې دا د څه شي لپاره د مالیه لپاره دي یعنې څنګه چې دولت موږ باندې په لیټر کې 30 سپینه مالیه موږ نه کوي د همغې په خاطر باندې دا ورته اچول شوي څوک چې تاسې یې لاس کې بېشک نو د حکومت کارونه خو یو شفافیت ده دا هم د دوی په ګټه ده هم د خلکو په ګټه ده څو پایې دي او هغه د مجموعه څو پایې لري موږ دلته 15 پایګانې لرو چې 2 دانې د پټرول دي یو د ډیزلو ده او 2 دانې د ګاز ماشاءالله یعنې د دغه رفت و آمد هغه نه ننګرهار نه تر کونړه پورې دغه څه موټر ځي او راځي ټولو هغه پوره کوی شي او ذخایر لرو څو لیټره شپږو میاشتو ذخایر لري ډېر لرو ماشاءالله قدرمنو دوستانو چې زموږ یو الماس ټانک دی د شپږو میاشتو ذخایر ولري نو دا نور به څومره لري د نفتوګازو د طریقه چې دی موږ ته 10 ټنه د ګازو ذخیره اجازه ده خو موږ چې موږ پمپونه موږ مخکې جوړ کړي دي نو موږ سره اوس پمپ کې خپله 50 ټنه ذخیره او موږ باندې تاکید هم همدا کړی دی چې نور ذخیرې هم کمې کړي نفتوګازو غټې ذخیرې ته اجازه نه ورکوي بیا په کال کې یو ځل بیا موږ ټولې ذخیرې پاکوو لاندې خټه مټې دا شی تیل خاور موږ راوړو پاک خراب نه راوړو خو بیا هم فلټر تیل راوړو خو بیا هم موږ خپل د زړه د اشکال په خاطر باندې دغه اقدام د اسلامي امارت موږ ډېر په ځای باندې بولو کوم اقرار دغه اقدام چې د کیفیت د تیل بیرته د باډر نو او انشاءالله په تیلو په ځای کې ډېر شفافیت راغلی دی اوس ټول حال افغانستان ته ښه شی راځي څه نومېږي نومې چی ده؟ نوم عبدالحمید بابا سلام علیکم وعلیکم السلام قدرمنو دوستانو ګوره هغه ټیپې برابر ده چې څه لپاره د ټانک لپاره چک خط لري او ښایسته قواره لري او ماشاءالله که داسې اوږد جمپر لري دا په واورو کې هم دا جمپر رای نه وي دغه ښه برابر و د کونړ غلام محمد ورته داسې یو هغه د متل ده د کونړ هغه به اول ووایه د کونړ غلام محمد او با ډېر کمل ده او صابون ډېر وجرې دي قدرمن دا باله وکړو دغه شعر ما ویلی ده قدرمنو دوستانو ما اورېدلی دی راځه دغه یوه پایه ورته وښیه
دغه پایې کې ته کوم کمالونه کوي قدرمنو دوستانو دغه پایه به حمید ورور موږ ته تشریح کړي او د ده وظیفه په دغه پایې کې چیرې ده او زه په خپله پایهکار یم د ګاز او زمونږ کار دا دی چې ګاډي راځي ګوره اول موږ ګاډه بندوو ډریور منې چې وروره ګاډه دې بند کا صحیح ده چې ګاډه بند کې بعد هغې نو ته موږ ګاز اچوو دا موږ ته لکه دا دغه راکړی شوی دی دا د حکومت لخوا حکومت لخوا چې دا خطر لري اور اخلي صحیح ده که نه دې نه زم خبر نه وم نه دې باندې ځان خبر نه که نه یعنې که په پټرولو ته یعنې تیل اچوو پټرولو ته هم بندوو ګازو ته هم بندوو ورته ویې سرشوخي په دې کې څوک هم نه کوي بس ګاز دي خو دا لګوو چې ګاز برابر شي تمانچه او دغه وړکیو ډبو ته بیا سره کېده وړو ډبو ته ګوره دا شی په دې باندې بسته کوو صحیح ده که نه دا چې بسته شي دا تمانچه په دې کې ږدو دا چې کېښوده دلته دا ګاز بټن ده دا چې څوک کار څونه چې 2 کیلو وسه چې دا 2 کیلو ته وام دا د ګاز روان شي 100 روپۍ کېږي 2 کیلو 2 کیلو 112 روپۍ کېږي 1 کیلو یعنې 50 روپۍ کیلو ده 50 روپۍ ډېر ښه ډېر دا دې اوس برابر شي په پاکي او صفایي کې به هم داسې کار کوي دا به ټول صفا دي هر څه که نه چې سار کې را پاتې بیا سره کوم حسابي ورکوي هغه ته نو بس حاجي صاحب ته دا ګوره دا میټر که صحیح ده که نه چې دې هر څومره کیلوګانې وتي بس ضرب شپږ 50 دی نه څه څومره غاز وتلي نو دې اوس پته نه لګي که دا خو موږ ښار کې د کلي تاسو د حسابي لپاره سره خبرې دا دې ګورئ دا هغه د سار هغې نه منفي کوم مثال که 1500 کیلو وتي 1000 کیلو وتي 4 څومره کیلوګانې وتي بس یعنې اقرار حاجي سره به کومه کمپیوټر راغلی نه نو نه رام شو نه ګجس کوي هغه څه خو بیا هغې ما سره کوي که نه السلام ورحمت الله دا پوزې څنګه تړلی دی ګوره څنګه والا زه د ما هم سینه خرابه شوې ده حتما یخ ویلی کندهار کې ټانګداري د دوی ټانکداري څنګه ده د الماس ټانکداري ماشاءالله الماس ډېر ښه پیرودونکو ته ډېر ښه خدمات ورکوي او هر څه ښه دي موږ د راځو دغه یعنې د کور لپاره راغلی ګاز د دوی هغه انسانیت او شرافت دا شان څه دي خوشحالي وکړه او پیام دې چې دا هغه ټانکدارانو ته چې دوی خلکو سره هغه برخورد نه کړي هغوی ته پیغام چې ده دا مهمه خبره ده برخورد چا سره نه کوي که په مغارده کې څوک ورځي دغه داسې ناستې هسې یعنې اخلاق کوي نو د اقرار حاجي غوندې باید بلکل دي د دوی هغه ټول کارمندان یو رقم یقین وکړه قدرمنو دوستانو چې زه را رسېدلی یم او تر اوسه پورې یو 5 نفر دي دې ټانک راته ویلې چې ډوډۍ خوړلې نن راوړ ډوډۍ وخورې ما نه اول موږ خپل سب کوو بیا به بار لګه ورور سره مې خیر خلا د قراری ده خیر ځان دې دغه سره زه د کونړ ما دا اوس پیرم موږ کوم ټانکی بس دا اجمل حاجي الماس ټانک ډېر ما په نظر هغه غاز اچي موټر دی او غاز موټر د غازي ده څنګه د دوی د غازو کیفیت څنګه راکړی چې دا غاز په دې موټر کې چې غاز دی پورا یعنی اخلي او بل کوالټي څنګه ده موټر دی منډه وي یا نه شکر الحمدلله خو د پټرول د دوی هغه د ټانک خدمات څنګه دي دوی شپه ورځ ته خدمات کوي که نه ده موږ نن برابر شوي بس دا د شپې دا الحمدلله ښه خلکان هم دي او خاموشي دی هر څه برابر دي او نرخونه څنګه دي نرخونه هم ښه دي چامیردان هم په ګاز نرخ یعنې داسې نرخ ده چې د پټرول کلا کې به همدا نرخ داسې نه ده د تفاوت هغه په دې هغه اخلاق خلکو سره څنګه الحمدلله ښه ګاز هم لري او هر څه ښه برابر دي جالي نه دي یعنې نه شکر ډېر مننه اقرار حاجي آخر کې د پیغام ټولو هېوادوالو ته چې ده هېوادوالو ته پیغام همدا دی چې زندگی په ښه اخلاقو باندې باید تېره شي او نه دا چې د بل چا زړه وازارول شي باید په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي نه ده که نه باید په خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړي دا وطن بچي په سالمه توګه وروځي او هغه چا چې په خارج کې سرمایه ګزاري کړي دا خو په تاوان کې سول
راوړی هم نشي ورسره راوړلی هم نشي. لاړه نیوله لاړه د شیر ساحې کې دغه د الماسو ټاک تاسو ته موږ در وښوده نو تر بل راپورسې موږ تاسو ته د کونړ ښکلي ولایت نه له ښایسته درونه تاسو ته نور ګزارشونه وړاندې کړو. تاسې حاضره په لوی بخښونکي خدای سپارم کامیاب اوسئ پوره اوسئ.